اولنی نمبر خبره حقیقت المرض. انسان څنګه مریضی؟ معززو، انسان الله جل جلاله پیدا کړ. الله داسې پیدا کړی دی چې دا نه مریضی، ځکه دا د الله مخلوق دی او د الله پیداوخت دی. منګ او تاسو بازار کې چې د جاپان او د جرمن وغیره شیونه اخلو، مقصود مدای چې هغوی شیونه کلک جوړی زر نه خرابېږي. انسان الله داسې پیدا کړی دی چې دی د الله په تعلیماتو باندې عملو کې دی نه مریض کېږي. دا مریضي د انسان یو خپله غلطي ده، بس خپله غلطي ده. ګورئ که موږ او تاسو بازار کې د جاپان او د جرمن یو شی اخلو او بیا استعمالو، هغې سره یو کتاب راځي، هغه کتاب کې د هغه شي د استعمال طریقه ښودلې، هغې کې پریزونه هم ښودلي، دا دین ساته، او هغې کې طریقه هم ښودلی چې داسې داسې به کې. نو که موږ او تاسو بازار کې شی والو او هغه کتاب وګورو او د هغه شي استعمال د کتاب موافق کو، نه خرابېږي هېڅ کلم. خو که یو سړی کتاب ترې راوالي او هغه کې وغورځوي چې دا هم پکې لا راغلی دی او زه په خپل طبیعت استعمالوم، نو که دا شی جاپانی هم دی او دا شی جرمنی هم دی او ته د هغه کتاب خبره ونه منې او په خپله طریقه استعمال کې، نو ډېر زر به هغه نقصان سره مخامخ شي. کیدای شي چې یو ذرې په اندازه ترې نه فایده وانخلي. هر شی د استعمال یو قانون لري. داسې معززو انسان الله پیدا کړی دی. دی به بدن څنګه استعمالی؟ دې سره یو کتاب راغلی دی، هغې ته قرآن کریم وایي. مخکې امتونو ته م الله کتابونه ورکړي وو، هغه کتابونو کې نور څه نه وو، د انسان د استعمال طریقې پکې وې. سترګې به څنګه استعمالې، دید به څنګه کې، خبرې به څنګه کې، کمې خبرې به اورې او کمې نه، د لاسونو د پښو حرکت به څنګه کې. دا ټولې خبرې په هغه کتابونو کې وې. زمونږ او ستاسو کتاب قرآن کریم کې د هغې نه ډېرې قیمتي خبرې دي، ځکه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم امت الله جل جلاله ته ډېر ګران دی. که یو مسلمان د قرآن کریم په تعلیماتو عملو کې، زه درته ګرنټي درکوم دا نه مریض کېږي. دا مریضي د انسان خپله غلطي ده. علما یوه نقطه وایي د ابراهیم علیه السلام او د نمرود د مناظرې په قصه کې. نمرود ورته وی چې زه ستا رب نه یم، نو ستا رب څوک دی؟ نو ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل زما هغه رب دی چې ما ژوندی کوي او ما مړ کوي، خو چې کله ځان مریض کم بیا راله شفا راکوي. واذا مرضت فهو یشفین، چې ځان په خپله مریض کم نو الله راله شفا راکوي. ابراهیم علیه السلام دا ونه وی چې ما مریضی او ما ته شفا راکوي، د مریضۍ نسبت ځان ته وکړو. نو علما دی کې ډېرې نکتې وایي، خو یوه نکته درته وایم، هغه دا ده چې مریضي دا د انسان خپله غلطي ده. دی د اخلاقو اربعو توازن صحیح ونه ساتي. دی ګرم خوراکونه ډېر وکړي، ضرور دا دی چې بدن کې به ګرمي زیاتېږي. د کمو امراضو تعلق چې ګرمۍ سره دی، خود به خود به زه د بدن کې ښکاره کېږي. دی که یخ خوراکونه ډېر وکړي او بدن یخ شو، خود به د هغه امراضو
ښکاروالی د ده په بدن کې راځي چې کم د یخنۍ سره تعلق لري، داسې د خشکۍ سره. نو دا مریضي د انسان خپله غلطي ده، ځکه د اسلام او د دین په تعلیماتو د عملو نه کا. دا اوږد بحث دی، خو خلاصه دا ده چې مریضي د انسان خپله غلطي ده، د ده نه غلطي کیږي ځکه دا سړی مریض کیږي. دی د خپل بدن توازن صحیح نه ساتي. الله فرمایلی دی وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اے زما بندگانو تاسو وزن صحیح وساتئ، انصاف وکئ. وزن کموئ ما. یو خو عامه مشهوره معنا ده چې مراد ته تول ده، لیکن قرآن کریم معنا عام کوي. قرآن کریم کې مفهوم عام مرادی. هر شي کې به وزن ساتي. د بدن په خوراک کې به وزن ته نقصان نه ورکې. یو طریقه باندې به خوراک کې، خبرو کې، لیدلو کې، فیصلو کې، تول کې، هر شي کې به وزن برقرار ساتي. غصه کې دغه رنګې، شفقت کې، محبت کې، هر شی به اندازې سره کې. که یو قاری صاحب یو ماشوم وهي او ورته غصه شي او دی دغه میزان د غصې برقرار او نه ساتي، او کوته کې راخلي او تیږې راخلي او ماشوم پې ولي، نو مړ به یې کي. دې وجه نه زمونږ اکثر قاریان چې دي، قاریان دې خفه نه شي، نو هغوی نه وال ډېر کېږي. قرآن کریم یادول مستحب دی او هغه باندې پښه ماته کي او سر پې مات کی. دا ولې دا توازن صحیح نه ساتي. غصه شوي نو توازن برقرار اوساتي. داسې یو سړی چا سره محبت کوي، د هر چا د محبت خپله اندازه ده. د پلار د محبت خپله اندازه ده، د مور د محبت خپله اندازه ده، د بچي د محبت خپله اندازه ده، د بیبي د محبت خپله اندازه ده، د دوست د محبت خپله اندازه ده. هغه اندازې کې به نقصان نه راولي. کم محبت چې بچی سره کیږي امور او پلار سره نه کیږي، کم مور او پلار سره چې محبت کیږي بیا د بچی سره نه کیږي، کم محبت چې بچی سره کوي وړوکي سره هغه دوست سره نه کیږي. داسې وزن به برقرار ساتي. خلاصه دا ده چې زړه کې به مو ګیله راځي چې خدای پاک ولې مریضان کړو او ولې مریضي را باندې راځي. دا زمونږ او ستاسو د رب کائنات د تخلیق نقصان نه دی، دا زمونږ او ستاسو خپل د بدن نقصان دی. مونږ او تاسو خوراک کې احتیاط نه کوو، پریز کې احتیاط نه کوو، نو ځکه دا امراض راته متوجه کیږي. یوه خبره دا ده، اگر که دا ډېر اوږد بحث دی خو ما درته رالاړم.